السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه سردار خان جانی نن یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شوم. الله دې وکړي چې ټول به روغ او جوړ او د مینې نه ډک ژوند لرئ. ګرانو کتونکو، نن چې زه چېرته راغلی یم تاسو به دا نو ګرانو دې ته وما کنټینټل وایي. لغمان راغلی یم. لغمان راغلم چکر ته راغلم. واقعیت ښه ځای دی، خو بندرې اصلي کې سیګریټانو کې هم کتلی او خوښ نشه کمه ده. نه مه کوه، ګوره مه کوه، دا شیو کې څه دم وګوره. ښه السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه سردار خان جانی نن یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شوم. الله دې وکړي چې ټول به روغ او جوړ او د مینې نه ډک ژوند لرئ. ګرانو کتونکو، نن چې زه چېرته راغلی یم تاسو به دا شاته او رسومات کې به ګورئ. بیا نو ګرانو دې ته وما کنټینټل وایي. چې دلته زه راغلی یم، دلته رقم که نه فرمشي خوراکونه دلته میلاویږي. دا پوښتنه به دې هغه بینوالو نه پوښتنه کوو څوک چې ورته راغلي دي. دلته څوک خوراک دپاره راغلي، هغې نه پوښتنه کوو. نو د ټولو نه مخکې نو زما د طرفه تاسو ته خواست دی چې موږ سره تم پاتې شئ. مخکې ځایونه مو تاسو ته شو کړو، وبه یې ګورئ انشاءالله. الله دې وکړي چې راسره تنګ شئ. مننه، راسره اوسئ.
بیا ښه راغلاست کتونکو یو دوه درې هلکان خو دلته راغلي دي خوراک دپاره دي نه پوښتنې کوو ګرانه د ټولو نه مخکې د کتونکو له ځان ور معرفي کړه انا ما ستا نوم څه شی دی ما عبدالله د لغمان راغلی یم لغمان راغلی لغمان راغلم د چکر ته راغلم واقعیت ښه ځای ده څوک بندري ځای ده دلته ګرانه خوراک ته راغلي کیسې چکري راغلی دا ځای خو منظره ښایسته ده که نه چکر ته راغلو خوراک به موږ بس خوراک دې پکې وکړو که پاتې دی کوي به نه خوراک پاتې کوو خوراک به کوو څه به خورې له خیره ولا وګوره پوښتنه کوو چې څه خوښه پرې راغله موږ به خورو ډېر ښه ته راته وایې ګرانه ته د لیدونکو ته ځان ور معرفي کړه بسم الله الرحمن الرحیم نوم مې ابوزید ده او د لغمان ولایت د قرغیو ولسوالۍ اوسېدونکی یم او موږ فلحال د انګور باغ کې اوسېږو او دا ملګري چې د لغمان نه راغلي دي او ځو دغسې سپین غر هوټل ته ځو بس راوستې مې دلته نو چکر ته مې خوراک ته راغلی ګس چکري راغلی خو مندره دا ځای خو ډېر ښایسته دی که نه زیاتره خلک وو هسې چکر دپاره هم راځي که نه خو ته راته ووایه خوراک ته راغلی که چکر ده خو اصل کې زه د چکر لپاره راغلی یم چکر دپاره راغلی او لږ منظره وګورئ. ډېره ښه مننه به ژوندي اوسې بس ښه چکر درته غواړو بس ګلان مننه کتونکو بیا ښه راغلاست دلته نور ملګري راغلي دلته ناست دي دوی سره به خبرې کوو د ټولو نه مخکې خو ګرانه د کتونکو د ځان ور معرفي کړه السلام علیکم نوم مې عبدالله رحماني دی ننګرهار ولایت سره تړاو لرم خپله خاص دی الحمدلله مننه ژوندی اوسې دا راته ووایه چې ګرانه دلته راغلي یې څه دپاره چکر دپاره راغلي که خوراک دپاره راغلي نه والا اصلي کې شګلیدانو کې هم کتلی او خوښ هم شو چکر لپاره راغلم چکر دپاره یعنې څه نه خورئ ولې نه څه یو څومره اوښتي دي څه به خورئ خامخا به خورئ یعنې دلته رالی که نه یوازې یو پوښتنه ده مثال که نه دا راته ووایه دلته چې راتلی خېټې ومنل که چېرته زړه درته وي چې دلته راشي نه زړه راته ویلې چې راشه خېټې ونه دې منلې پکې نه خېټه خو یعنې خرچه نه کوې
خرچه هم کو خرچې ته راغلي مې وو ځي لیدلو ته هم راغلي وو خرچې ته هم راغلي بالکل دا خو دا ګوره دلته خو چې که د خېټې دي ومنو نو بیا به راځي دلته به خرچه کوي او که د زړه دي ومنه لا خو د چکر کاته ده چکر به وایي که څنګه ده نو یعنې ستا داسې وو چې چکر ووخو دا پارک هم وو وروسته به یې دا ځای چې وکړه دا بره ونه کې ځای جوړ کړی و به مې سره زوی ته ولي دلته به له خوراک هم وکړو او له بنډار به هم وکړو ډېر ښه خوشو تاسو هم ولیدلی مننه لیدو خوشحاله هلو صاحب هلو د چا خبره وایي توت ته به دې اوچت کړمه دا تاسو توت ته ځان اوچت کړی په خپله بس ښه چکر درته غواړو قربان مننه ژوندي اوسئ وروره دې ملګري سره هم څو خبرې وکړو ته ګرانه کتونکو ته ځان ور معرفي کړه زما نوم فرمان الله ارماني دی د ننګرهار ولایت د روداتو ولسوالۍ ډېر ښه اوسېدونکی یم. مننه دا راته ووایه ته په چکر راغلی که ته هم هسې سوځم پانګار د لرې لرې نه په شکر راغلی و دا یعنې ځان سوځوي هسې دا هوټل ګورو ډېر ښه ډېر ښه شکر پکې یعنې چکر څنګه خوند درکړو که نه چکر ولې نه ښکلی هوټل دی هر ځای ښایسته تفریح ښایسته دی دپاره یعنې راغلی او تفریح دپاره راغلی بس مننه راته بس ښه چکر غواړو درته تاته هم ژوندي اوسئ ورور. خوشحاله بیا ښه راغلاست کتونکو د هوټل مخې ته یو چای والا دی ماشاءالله چې دا چای ډېر مشهوره دي دا ودنه پوښتنه کوو ګران له ټولو نه مخکې خو دې کتونکو له ځان ور معرفي کړه. السلام علیکم زه سید عالم یم او دغه ځای کې د چای مسؤل یم. دا لکسس چای دی ډېر ښکلی چای دی ویتنام والا تاسو کولی شئ دلته هم پریکټس وکړئ کور ته هم ویسئ او خصوصا ښه خبره دا دی پکې چې تاسو اوس کې دا د وینو غوړوالی کوم مریض لري هغه ته ډېر فایده رسوي یعنې وینو دا د وینو غوړوالي لپاره دا چای شین چای که نه شین چای دی ډېر ښه تاسو هر کله دغه کولی شئ مشکل نشته یعنې نور فایدې لري د دې نور فایدې ډېرې دي د زړه هغه ټکان لپاره تاسو ضربانې که نه هغه هم کنټرول کېږي ورسره ډېر ماشاءالله ډېر دغه لري فایدې لري فایدې ډېرې زیاتې دي ماشاءالله ډېر ښه نورې څه فایدې پکې نشته نور بس چې اوس کې ذهن به دې ارامي ورسره دا د ستړیا دغه سړی ستړی نشه خو پکې نه سړی اوس کې لګي نشه کې مکه نه که نشه پکې خو بیا یو دوه درې ډبې درنه وړم که مکه ان شاء الله که نه نه دا چای خو هغه تا ته مې وچوغلو د نه ما اوس کلو که نه لږ نشه کمه که نه یاره نه نشه کمه یاره نه مه کوه ګوره ښه بله دا ګوره دا شی چې خپله نشه لري که نه دا زیاتره مشران چې وګوري زیاتره دا وایي چې زما په سر درد دی که نه زه چې چای وڅښم زما بالکل سر برابر شي خو نو ګوره نشه شوه که نه هغې ته ډېر ښه شی دی ګوره چې کوم وایي چې ولا د چای نشه ډېر دغه لري که نه ورباندې عمل راځي نشه کمه یاره نه مه کوه ګوره مه کوه دا چایو کې دې څه دم وګوره ښه ډېر خوند یې وکړه خوند یې وکړو نشه یې کمه نشه پکې ده که نه نه انشاءالله نشه نه ده پکې مه کوه ګوره زیاتی کوي مننه وروره انشاءالله نشه به پکې نه خو د دې نشه صرف دا ده چې هغه مالیان چې بوډاګان دي سپین ګیري دي اثر درد هغه ورته ختموي که نه یو عمل شو که نه یو دا خو داسې دی چې داسې عمل نه دی چې مثال نشه ده خو کم از کم د عادت داسې شی دی چې مثال دا یو عمل وګرځي لکه یو شین شی چې دی که نه مشران خلک زیاتره چې ونس کې په سر یې دړي که نه سر یې خوږېږي دا چې اوس کې به سکون ورته میلاو کېده که نه ما ځکه درته وایي چې په نشه کې کمه یاره مننه ښه بازار درته غواړو ژوندی اوس خفه شوی نه تاسو نه یې خفه شوی مېلمانه شئ زما مننه سلام علیکم
بیا ښه راغلاست کتونکو دا وه خپرونه الله دې وکړي چې تاسو خوښه شوي خو تر بلې خپرونې مو په یاد لرئ د خدای په امان ښې ورځې او ښې شپې درته وایم